د بي بي سي غرمنۍ خپرونې ته ستړي مه شئ له ځینو دغو مطالبو سره. په داسې حال کې چې امریکا او ایران د سولې تړون ته نږدې شوي دي، امریکا وایي چې د ایران څو بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د فرانسې یوه محکمې شپږو ګرجستانیانو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د نادره روسي کلاسیکو اثارو د غلا له امله سزا ورکړې ده. د پښتو سندرغاړې شکیله ناز د ناروغۍ پوښتنه کوو او ځینې نور مطالب هم شته. پیل له خبرونو کوو چې نن یې ابراهیم امیري وړاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي تر بل هر وخت هوکړې ته نږدې شوي او ښایي څو ورځو کې هوکړه لاسلیک او اعلان شي. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ د لبنان په سویل کې د 10 ښارګوټو او کلو اوسیدونکو ته امر کړی چې له سیمې ووځي. اسرایلي پوځ ویلي غواړي په سیمه کې د حزب الله ډلې پر غړو پوځي عملیات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران غوښتنه کړې چې د سولې په تړون کې به د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې د جګړې پای ته رسول شامل وي. د روسیې په سویل کې چارواکي وایي د اوکراین د ډرون الوتکې د برید له امله د ټیمروک په نامه بندر کې اور لګېدلی دی. 10 ښارونو او کلیو خلکو ته امر کړی چې له خپلو کورونو ووځي او ویلي دي چې دوی به هغه څه په نښه کړي چې د حزب الله موقعیتونه یې بولي. پام وکړئ د زموږ د همکار سید ولی ناصر رپورټ ته. ښایي په راتلونکو څو ورځو کې وشي. هغه یو ځل بیا د خپل هیواد له رسنیو وغوښتل چې له داسې اټکلونو ډډه وکړي چې کولی شي فضا ګډوډه کړي او دا فرصت زیانمن کړي. نو د بي بي سي خوږو اوریدونکو په همدې سره د بي بي سي غرمنۍ خپرونه پای ته رسوو چې نن ابراهیم امیري او سید ولی ناصر د داود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. په ماښامنۍ خپرونه کې د بي بي سي دویمې سترګې په پروګرام کې به له زیاتو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. راسره پاتې شئ.